د نن یک شنبه ورځ لنډ دقیق او مهم خبرونه. د مولوي عبدالکبیر په مشرۍ سیاسي کمیسیون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د یو شمېر اړینو سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو بحث او خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو ویلي چې اسلامي امارت له ګاونډیو سره ښې اړیکې لري او د بحث وړ موضوعات به د خبرو له لارې حل کوي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر په دوام. نن سهار 6 بجې د احمدشاه بابا له نړیوال هوایي ډګر څخه لومړۍ الوتنه جدې ته ترسره شوه. کندهار کې د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د تریشل د تولید فابریکه فعاله شوې. د یادې فابریکې مسؤلین وایي چې 95 سلنه پرزې په همدې فابریکه کې تولید او جوړیږي. د افغانستان برېښنا شرکت سرپرست او تجارتي رئیس وایي داسې یو سیستم جوړ کړی چې پر بنسټ په ټول هیواد کې د برېښنا بیلونه په آنلاین بڼه راټولیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو معین ښاغلي مهاجر فراهي د الوګل دودیزه مشاعره کې ویلي راځئ لاسونه سره ورکړو، کرکې او نفرتونه شاته کړو، په ګډه د هیواد آبادولو ته کار وکړو. په کاپیسا ولایت کې یو شمېر وسلې او مهمات ونیول شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د 314 مرکزي قل اردو شهید افتاب فرقې د لومړي پرې لواء دوم کنډک زړورو مجاهدینو له لورې په کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ کې د یو کشفي راپور په اساس یو شمېر وسلې او مهمات ونیول شول. کابل ښاروالۍ وایي د 50 فامیلۍ څلور لارې د ښکلا او بیارغونې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کابل نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو 4 تنه د سفر د جعلي اسنادو او غلا په تړاو نیولي دي. سرحدي پولیس وایي په کابل هوایي ډګر کې یو تن د غلا او 3 تنه چې د سفر جعلي اسناد جوړ کړي وو نیولي دي.